دوه ډیر مهم راپورونه د خلیلزاد له لوري پر حکومت فشار خو حکومت پر خپل دریځ ولاړ دی. همدا ټول معلومات را سره په همدې ویډیو کې وري. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. امنیت شورا د طالب بندیانو خوشي کېدو په اړه د حکومت دریځ پخوانی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا چارواکي وایي د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ د افغان سولې په اړه د شوي هوکړې له مخې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه د حکومت دریځ نه دی بدل شوی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وایي وسلوال طالبان باید د تاوتریخوالي کمولو ترڅنګ دا هم یقیني کړي چې د حکومت له زندانونو خوشي کېدونکي طالبان به د جګړې میدان ته نه ستنیږي. نوموړي په خپل ټویټر کې په دې اړه زیاته کړې طالبان باید د افغانانو وژنه بند کړي او تضمینونه ورکړي چې خوشي شوي کسان بیا جګړې ته نه ستنیږي. د دوی لپاره همدا وخت دی چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او سولې ته ژمن شي. تر دې وړاندې ټاکل شوی وای چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان له مخې د طالب زندانیانو لومړۍ ډله د مارچ پر 14 خوشي شي، خو د افغانستان د امنیت شورا ویلي چې د یادو زندانیانو د خلاصون پر څرنګوالي کار روان دی. تر اوسه معلومه نه ده چې د بندیانو د خوشي کولو لړۍ به څه وخت پیل شي. دوهم راپور خلیلزاد د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي وایي امریکا غواړي چې د دوی او طالبانو ترمنځ د هوکړې له مخې د بندیانو خلاصون ژر تر ژره پیل شي. زلمی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل که څه هم د دواړو خواوو ژمنه کړې وه چې داسې به کوي، خو تر دې نیټې هیڅ بندیان نه دي خوشي شوي. خلیلزاد زیاته کړې طالبان ژمنه کوي چې د خوشي کېدونکي زندانیان به په هوکړه کې شوي ژمنې مني او د جګړې ډګر ته به نه ستنیږي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا اوس هغه وخت را رسېدلی چې د بندیانو د خلاصون چارې پیل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوي هوکړې له مخې افغان حکومت باید د طالبانو 15,000 زندانیان له بین الافغاني خبرو مخکې آزاد کړي او په بدل کې به یې طالبان زر بندیان پرېږدي. افغان ولسمشر که څه هم د یو فرمان له مخې وویل چې د کب پر 24مه به د بندیانو ازادېدو لړۍ پیلېږي، خو وروسته د ملي امنیت شورا وویل چې طالبان باید د زندانیانو د خوشي کېدو په بدل کې دوی ته یو لړ ضمانتونه ورکړي. د ویډیو له کتلو مو ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي حتما یې راسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.